هلته زموږ په ملک کې دې مسلو له ډېر زور ورکوي علم المنطق منطق دې ویلی لکه که نه او یو چې د عالم صفت هم کوي داسې ووایي فنونو کې د کافر زوی دی صحیح ده فنونو کې د کافر زوی دی او تکړه دی دې فنونو دله دومره فایده ورنه کړه چې الله وپېژني بلکې دې فنونو ته الله ښه ګډوډ کړی کله چې انسان علم المنطق ډېر ووایي او د علم الکلام ووایي بس دی بیا په ګډوډو سر شي د الله په باره کې بیا کبرا جنګي او د قوانین یادوي او د هغې په بنا باندې بیا د مذهب ثابتوي او دین ثابتوي قرآن او حدیث ځکه اکثر خلک چې ما باندې رد کوي او موږ اورېدلي بیانونو کې او چا په لیکلو کې رد کړی نو وایي دې دې موږ ته دا وښیي چې د فنون څومره ویلي منطق یې څومره ویلی فلسفه یې څومره ویلي د علم الکلام لکه ته دا هر څه پورې ته زما په منطق او په فنونو منونو باندې څه کې خو زما دا مسله ماته وښایي چې زه غلطه ولې د مبارک شه د اوسه پورې د نه الله ورک دی وایي نه الله کوم ځای کې دی وایي نه بره دی نه کته او نه ښی ته دی او نه ګس ته دی او نه مخې ته دی او نه شاته دی مبارک شه دا منطق چې تا نه الله ورک کړی دی ستا د منطق او فنونو تعالی څه فایده درکړي ځکه په دې مبارک ملک کې موږ سبقونه ویلي دي الحمدلله دلته دا قیسې صرف دومره درته ښیي که سبا له په تا باندې څوک منطقي رد کوي چې ته پرې رد وکړي بس دې دپاره درته ښیي نو دا نه چې بس په دې کې ورننوځه موږ په ملکونو کې به ګټې ګټې پوسټرې لګېدلي چې دوره د دوره په فنونو کې دوره د 3 میاشتو دپاره او علم النحو صرف کې دوره د 2 میاشتو دپاره او فلسفه او منطق کې دوره د 5 میاشتو دپاره چېرته خو موږ بورډ باندې لیدو چې دوره د 1 میاشتې دپاره د عقیدې په کتابونو کې چېرته هم داسې بورډ لیدل عقیدې مسایل بیانېږي په 3 میاشتو کې ځکه خو هلته عقیده څوک نه پېژني ډېر موریان یې نه پېژني عوام به یې څه وپېژني نو په هغو کې یو مسله دا وه ورسېدو کې که نه بله مسله او دا به اخرنۍ مسله ذکر کړو او په دې کتاب کې دا 22 مسله ده 22 مسله ده دا هم یو اهمه مسله ده یاد یې کړئ کفرهم بالحق اذا كان مع من لا يهونه چې کوم سړی به نه و خوښ که نه دا ډېره ګټه بیماري ده او نن سبا شتي وګوته کېدی جاهلیت ولو چې به کوم سړی نه و خوښ نو که هغه به حق خبره هم کوله خو بیا به ونه نه منله ولې به یې نه منله د دې سړي سره به یې طبیعت نه لګي او که دا تله دې ولګوله چې شخصیاتو ته ګوره ډېر حق به درنه پاتې شي لکه اوس زما اوس ته او داسې شوي هم دي لکه یو نیم سړی که چېرته زموږ نه څه مسله راغلي مې خو که ځان خفه کېږي درس پرېږدي زه حیران شم چې زما اوس د یو سړي سره مسله زه انسان یم معاملات دي زما هم د خلکو سره د خلکو زمان سره او داسې به ووایي چې په معاملاتو کې زما د یو کس سره خبرې راغلي اختلافات پکې راغلي نو سبا له هغه بیا اعلان وکړي چې وروره دی چې کومې مسلې بیانوي ټولې غلطې بیانوي ولې غلطې بیانوي دلیل اوس یې نشته وایي ده زما سره طبیعت نه لګي او زما ده سره نه لګي دا ناشنا خبره شوه چې د یو سړي سره ستا طبیعت نه لګي ورانې دي ورسره د هغه حق ته به هم باطل وي د قانون یې زده کړي قانون حق ته به حق وایي چې هر څوک یې بیانوي او باطل ته به باطل وایي که هر څوک یې بیانوي كفر بالحق إذا كان مع من لا يهونه سنجا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود بآغا حق نمنو كم چې د نصارو سره او نصارو بآغا حق نمنو كم چې د يهودو سره ځکه چې دې دواړو د یو بل سره نه لګي دا نن سبا مسلمان له پکار ده چې د يهودو د نصارو د طریقه پریدي حق به حقي که هر څوک یې بیانوي او باطل به باطلي که هر څوک یې بیانوي زه به داسې یو مثال پیش کړم یو دلیل ډېر ناشنا دلیل وي حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو یهودي راغی وی انکم تشرکون تاسو شرک کوئ پیغمبر ته څه وایي تاسو څه کوئ شرک کوئ دا حدیث ما تاسو ته بیان کړی و او بخاري په دوره کې موږ بیان کړی څنګه شرک کوئ وی تقولون ما شاء الله وشاء محمد
وګوره وایي ستا دا بعض ملګري هم دا وایي څه چې الله وغواړي او څه پیغمبر وغواړي دا شرک نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو وایي د نن نه بعد به څوک داسې نه وایي تاسو به دا وایي چې ما شاء الله وحده څه چې الله وغواړي یوازې خبره چا کړې وه یهودي کړې وه خو مسله یې څه وه حق وه چې حق وه پیغمبر ومنله په منبر بیان وکړه دا به ستا شانې ها جی حنفي مذهب والا بیانې موږ یې نه منو نه نه که حنفي بیانې که شافعي بیانې که حنبلي او مالکي بیانې که وابي بیانې که الحدیثي بیانې که بریلي خبره وکړه که شیعه وکړه چې کومه یې ښه وکړه هغه یې ښه وکړه چې دلیل ورسره وي چې کومه غلطه ده غلطه ده که زموږ خپل پلار یې هغه ته مو وایي ستا دا غلطه ده طریقه یې زده کړه یو حدیث ما تاسو بار بار بیان کړی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي د یهودو یو عالم راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او دی ورته ووایي وی الله به د اسمانونه د قیامت په ورځ د خپل لاس نه تاو کړي او دا غرونه به په یو ګوته کې کړي او دا ځمکې به په بله ګوته کې کړي او دا تفسیر ټول وکړو ونې او خاوره او دا ټول یې وکړو او بیا به وخوځوي چې زه ملک یم زه باچا یم وی فضحک النبي صلی الله علیه وسلم حتی بدت نواجده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل تر دې چې دا غاښونه یې ښکاره شو ولې وی تصدیقا له وی پیغمبر وی اوري دی یهودي چې کومه خبره وکړم دقه شان ده الله به داسې کوي اوس وګوره دا مسله یهودي بیانه کړه او چې مسله یې برابر ده نو پیغمبر څه ووایي یو دغه شان نو تاسو ټول زما د زړه د کومې نه دا نصیحت دی حق چې هر څوک بیانوي چې دلیل ورسره یې منئ او چې غلط هر څوک یي که هغه زموږ خپل ملګری که هغه زموږ استاذ وي که هغه زموږ پلار وي که هغه زموږ ورور وي که هغه ښځې که بچې چې غلطه یې وکړو نو غلطې ته به څه وایو غلطه به وایو او صحیح ته به صحیح وایو دا تعصب پرېږدئ چې زه به صرف هغه حق منم چې زما ملګری بیان